مال او دولت که د فرعون سره نو مال او دولت د حضرت سلیمان علیه السلام سره مو مال او دولت که د نمرود یا د قارون سره نو مال او دولت د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه سره مو لیکن د قارون هغه دولت چې شو هغه ځمکو خوړ او د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه هغه کوی هغه چې کوم کوی اخیسته انسانیت دپاره چې خلک به دې نه اوبه څکي هغه اوس هم موجود دی اوس هم شته اوس هم د هغې نه خلک اوبه څکي او ثوابونه چې کوم دي هغه به حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه ته رسي هغه خو هم جنتي و هغو ته خو په دنیا کې د جنت زیری اورېدلی شی و لیکن اوس به هم هغه ته د دې نه ثوابونه رسي صحیح ده هغه د انسانیت دپاره کار کړی دی او قارون هغه د انسانیت د تباه کولو کار کړی دی کم عثمان غنی رضی الله تعالی عنه چې و د انسانیت د جوړولو کار کړی چې انسانیت جوړ شي انسانیت پیدا شي په خلکو کې لیکن قارون د انسانیت د تباه کولو کار کړی ګوره که چېرته علماو سره ناست یې که چېرته ښو خلکو سره ناست یې او چېرته فضلو خلکو نه لرې شئ زما دا خبره واوره چې د قیامت پورې ستا قدم تر هغه پورې نشي بدلېدی تر کومه پورې چې د څلور خبرو جوابونه ورنه کړي او په هغه څلورو خبرو کې یو خبره دا ده چې تا نه به دا تپوس کېږي چې تا مال ګټلی په کومه طریقه او بیا خرچ کړی دی په کوم ځای کې و ګټلی دې څنګه او بیا دې خرچ کړی په کوم ځای کې و حلال دې ګټلی او که حرام دې ګټلی و حلال څه نه دې ګټلی او که نه حرامه طریقه باندې ګټلی و ګوره د حلال مال ګټل چې دا عبادت دی صحیح ده اسلام کې چې کوم عبادات دي کوم عبادتونه چې دي هغه په غیر د پیسې نه کېږي ګوره ته مونځ کې مونځ به په څه شي کې په جانماز به کوې جانماز ته په څه شي میلاویږي په روپو میلاویږي که نماز چېرته مونځ په جومات کې کوې جومات په څه شي جوړېږي جومات دپاره پیسه پکار ده جومات کې ثواب سیوا ده لیکن هلته جومات چې جوړی هغې دپاره پیسه پکار ده او پیسه چې کومه ده حلاله پیسه پکار ده حلاله پیسه به ګټي جومات به پرې جوړی صحیح ده که ته به زه چېرته مونځ تا نه په ګټو کوم نو هر وخت کې خو ته لرې نه شي تللی چې لرې په ګټو مونځ وکړې ځینې وخت پکې داسې هم راځي چې سخت باران وي سخت واوره شي یا سخت سیلی سخت جپاړ راغلی سخت طوفانونه وي هله خو ته هلته ښکاره چې په ګټو نه شي مونځ کولی کور کې به کې او کور کې به په څه شي کوې ته زه ګټې راوړم تا ته څه پته لګي چې دا ځای بېلما دی که نه دی جانماز چې اخلي هغه پیسې به ورکړې او که چېرته جومات کې مونځ کې جومات هم په پیسو جوړی صحیح ده د پیسه چې کم ده دا یو ضروري شی دی اسلام دپاره هم ضروري شی پیسه دی ګوره روژه نیول چې دي نو روژه چې ته ونیسې او روژه ماتې په څه شي کې پیسه باندې په څه شي اخلي ته زه یې په مالګه کومه نو مالګه په څه شي اخلي په پیسو به اخلي ګوره ته زه په کجوره باندې کومه نو کجوره په څه شي اخلي په پیسه باندې به اخلي صحیح ده پیسه باندې په روژې پسې چې کوم دی زکات په چا باندې دی زکات به څوک ورکوي چا سره پیسه یې که نه هغه به یې ورکوي ګوره حج چې دی حج به په څه کې حج به په پیسو کې ګوره کم عبادتونه چې دي که نه ته وګوره هر شي کې پیسه پکار ده ګوره او دا حلاله پیسه په حرامه پیسه باندې ستا عبادت نه کېږي پیسه به حلاله ګټې او حلاله پیسه ګټل حلال روزګار کول دا عبادت دی دې باندې هم تا ته عبادت میلاویږي صحیح ده ګوره د عبادت د کولو دپاره ته پیسې ګټې نو عبادت کې حلال رزق ګټې عبادت کې او د الله پاک وعده ده تا سره الکاسب حبیب الله یعنی الله پاک د حلال کسب چې څوک کوي څوک چې حلال محنت کوي څوک چې محنت کوي الله پاک د هغه دوست دی صحیح ده الله پاک خپل دوست نا امیده کوي نه الله پاک خپل دوست ته امید ورکوي الله پاک خپل دوست لا جنت زیری ورکوي الله پاک حلال رزق تاسو دپاره څومره ضروري ګڼي الله پاک وایي کله چې تاسو فرض مونځ وکئ نو ډایرکټ خپل روزګار ته واپس راځئ ډایرکټ خپل حلال رزق ته واپس راځئ ډایرکټ کوم ځای کې چې تاسو حلال رزق ګټئ کله چې فرض مونځ وکئ نو ډایرکټ ځان واپس راولئ صحیح ده هلته جومات کې سارې کوم چې نه زه ذکر کوم دا هم د الله پاک ذکر دی ګوره الله پاک ذکر چې کوم دی دا په درې قسمه دی په دې باندې بیا اوږد لیکچر وال اوږده اوس درته شارټ وایم لنډ درته وایم ګوره الله پاک ذکر کول چې کوم دی دا په درې قسمه دي یو ته ویل کېږي ذکر باللسان یعنی په ژبه باندې ذکر کول کوم چې سبحان الله الحمدلله الله صمد دا چې کوم ذکر ته کوي دا په ژبه باندې دا هم صحیح دی صحیح ده دا هم ښه ذکر دی دویم نمبر چې کوم دی هغه دی ذکر بالقلب یعنی په زړه کې الله پاک یاد ساتل ګوره ته اوس لګیا څه کار کې ته لګیا مزدوري کې لګیا او اوس ته چېرته چې مزدوري کې هغه مالک نشته دلته به ته ذکر کې ذکر به څه کې داسې نه چې راپاسې تسبیح واخلې هلته کښېنې ذکر کې دلته ضروري ذکر چې کوم دی هغه دا دی چې تا په زړه کې الله پاک نه یری چې الله پاک مایني که دلته مالک معنی که نه خو هغه الله پاک چې کوم دی هغه مایني په دې وخت کې الله پاک مایني په دې وخت کې تا ته الله پاک یاد ساتل دا چې کوم دی دا ذکر دی په دې باندې تا ته ثواب میلاویږي ګوره او بل چې کوم دی ذکر بالعمل په عمل کې ذکر راویستل داسې نه چې ته په خوله باندې صرف ذکر کې او کارونه داسې کې چې هغه شیطان هم نه کوي شیطان هم خطرناک کارونه کوي ته چېرته راټ شي هلته شیطان ضرورت نه وي شیطان د تلو ضرورت نه هلته بلکې مخکې ستا په شکل کې شیطان تللی هلته ګوره ته چې کوم کارونه کې په هغې کې الله تعالی یاد ساتل داسې کار کول د کوم حکم چې الله تعالی کړ دی کوم ځای کې چې ته کارونه کوې که نه د هغې دوه سایډ یو غلطي یو صحیح دا صحیح کار چې کوم دی دا کوم صحیح سایډ چې دی
دغه د الله پاک حکم دی. الله پاک وایي چې دقه صحیح وکړه. خو دا صحیح به ته څنګه ګڼې؟ تا سره خو تللی نشته که نه چې هغې کې هغه کار کیدی او وزن وکړي چې دا صحیح دی او دا غلط دی. هغې دپاره به د الله تعالی حکم ګوري. صحیح ده، د دې باره کې د الله تعالی څه حکم دی نو بیا به هغې هغه کار کوې. الله تعالی حکم اورېدل چې کوم دي دا ستا لپاره اول نه ضروري دي. ګوره کم کار چې کوې، کم شعبې ته چې ځې، اول نه هغه سټډي کوه، هغې باره کې اسلام سټډي کوه. اسلام د هر څه باره کې تا ته حکم کړی دی. صحیح ده، هر څه باره کې که ته کم کار کوې که نه هغه پهلو اسلام سټډي کړ ده. که ته په خپله نشي کولی نو بیا ښه علماو سره کښېنه، ښه کسانو سره کښېنه، کم چې جوور ډیپ سټډي کوي، کم چې ګهره مطالعه کوي، یعنې اسلام سټډي کوي. ګوره علما چې کوم د الله پاک په قرآن مجید کې فرمایي چې په ځمکه باندې د الله تعالی نه سوا څوک یېرېږي هغه علما دي. علماو نه څه مطلب دی دا په جدا لیکچر کې بیا په دې په جدا لیکچر وارو چې قرآن کې علما څه ته ویل شوي دي، جدا آیتونه به وګورو، په حدیثونو به هم حوالې راوالو، تاسو ته به زه بیان کړم چې علما څه ته وایي په اصل کې. صحیح ده، الله پاک دلته وایي چې په ځمکه باندې د الله تعالی نه سوا څوک یېرېږي هغه علما دي. یعنې علما چې کوم دي دا هم ذکر دی، د الله نه یېرېده چې کوم دي دا ذکر دی. صحیح ده، ذکر بالقلب دی او ذکر بالعمل، یعنې په زړه کې دیو الله یاد ساتي. دیو چې څه کار کوي که نه دیو ته الله یاد دي او عمل کې هم د دیو الله تعالی دیو ته یاد دي چې دلته د الله تعالی څه حکم دی هغه کار دیو کوي او ښه کارونه کوي. کوم چې الله تعالی حکم کړی دی د دوی په عمل کې هغه کارونه راغلي او په زړه کې د دیو الله نه یره ده. صحیح ده، دا چې کوم دي دا الله پاک نه یریږي. او ګوره هغه قصه به هم تاسو اورېدلې که نه، یو سړی راغی نبي علیه السلام خواله، نبي علیه السلام هغه ته د حلال رزق ګټلو حکم ورکړو. هغه اوږده قصه ده لیکن په هغې به جدا لیکچر وارو. ګوره هغه قصه کې نبي علیه السلام هغه سړي ته ووایي چې ورشه غره ته او لرګي کټ کوه او هغه ځانه خرڅوه، په هغې باندې ځانه کمای کوه. څه وخت پس چې هغه سړی واپس راغی او هغه داسې جوړ شو چې هغه نورو خلکو باندې خوراک خورولی شو. نو نبي علیه السلام هغه ته ووایي چې دا ستا دپاره ډېره ښه ده د هغې نه چې د قیامت په ورځ ته راشي او ستا به مخ پورې غوښه نه وي. سوالګری سړی چې کوم دی د مخ پورې به غوښه نه وي. صحیح ده، نو کوشش کوئ حلال رزق ګټئ. ګوره د نبي علیه السلام لوش حدیثونه دي، بلحاش حدیثونه دي، هغه کې نبي علیه السلام فرمایي چې د یو بنده ښه رزق هغه د یو بنده دپاره چې هغه دی په خپله وګټي، په خپله محنت وکړي او د هغې نه پس درته میلاو شي، هغه ښه رزق دی. نو کوم رزق ته چې نبي علیه السلام ښه رزق ووایي نو هغه زموږ دپاره ښه دی که نه دی؟ هغه زموږ دپاره ډېر زیات ښه دی، ډېر زیات ښه دی. او ګوره په قرآن مجید کې بار بار راغلی دي چې حلال رزق ګټئ. صحیح ده، او په قرآن مجید کې راغلی چې د یو بل رزق په ناجایز طریقې سره مه خورئ. دا په قرآن مجید کې تا ته راځي. نو په قرآن مجید کې چې کوم راغی چې حلال رزق ګټئ، دا ستا دپاره منل چې دا فرض دي. نو کوشش کوه چې حلال رزق وګټې، ځکه چې تا نه به اول تپوس د رزق باره کې هم کېږي، رزق باره کې تپوس به نه کېږي، هسې ته قدم نشي اخیستی. کوشش کوه چې حلال رزق وګټې. په دې باندې اوږد لیکچر جوړېږي لیکن ما سره موبایل کې سټوریج کم دی، بیا به پکې یو لیکچر واخلو. د خیر دی.